دوستو کیسه د دین شروع کیږي چې مونږ ته یو تیاره کمرخ کوي داسې تیاره چې هر طرف صرف تورتم وي په همدې تیارې کې څو کسان ناست وي او د هر یو پر مخ د مختلفو حیواناتو ماسک لګیدلی وي په همدې وخت کې یو هلک چې بیهوشه پروت و ناڅاپه سترګې خلاصې کوي دې شاوهوا ګوري او په تیارې کې سره ځلېدونکې سترګې ویني دې چاره دومره ویریږي لکه چې د شیرانو منځ ته راغلي وي خو مخکې له دې چې چېرته یم نو ناڅاپه د کوټې لایټ بل شي اوس چې رڼا شي نو معلومه شي چې د میز شاوهوا ټوټل شپږ کسان ناست دي او د هر یو په مخ د حیوان ماسک لګیدلی وي دا ماسکونه عام نه دي داسې کلک لګیدلی دي چې په اسانه نشي ایستل کېدی ورسره د هر کس یو لاس په میز سره بند وي دا حالت چې هر څوک ویني نو ټول سخت وایریږي ځکه هیڅ چاته معلومه نه ده چې دوی دلته څنګه او کله راوستل شوي دي همدې کې د یوې جینې لاین نظر په خپل اوږه ولګیږي هلته یو عجیب نښه وي ده چې دا نښه ویني سمدستي پوهې شي چې دوی ټول بېهوشه کل شوي او بیا دلته راوستل شوي بل طرف ته د دوی موبایلونه او پرسونه هم ورق وي یعنی چا داسې پلان جوړ کړی چې هیڅ شی ورسره پاتې نشي په همدې وخت کې یو بل سړی ډاګ ویني چې د کوټې په هر ګوټ کې کیمرې لګېدلې دي حتی د دوی د ماسکونو دننه هم وړې کیمرې فټ شوي دي یعنی هر حرکت یې څوک له لرې نه ګوري داسې احساس کیږي لکه چې دوی د څه عجیب ریالټي شو برخه وي خو فرق دا دی چې درته انعام نه بلکې غټ درنده بلا ورپسې وي دا ټول خلک د یو بل لپاره بالکل اجنبي وي دوی یو بل بالکل نه پیژني ناڅاپه د دوی مخې ته یو ټایمر چلیدل شروع کړي او کاونټ ډاون روان شي چې ورسره یو بزر غږ وکړي او د دوی مخې ته سکرین بل شي په سکرین کې د 100 کسانو عکسونه ښکاره شي خو پریشانی دا وی چې د ماسکونو له وجې څوک نه پوهیږي چې کم عکس د کم کس دی همدا وخت ډاګ یو عکس باندې کلیک وکړي سکرین سمدستي د هغه کس کیسه ښودل شروع کړي پکې ویل کېږي چې دا سړی په 2002 کې ګریجویټ شوی او بیا یې نوکري شروع کړې وه خو کله چې د دې نوکري له لاسه لاړه نو دې سړی خپل ټول غصه په خپلې مور وبایستله او هغه به یې واهل او ټکاول شروع کړه اخر کار مور یې دومره تنګه شوه چې خپل ژوند یې ختم کړو دا خبره چې ټول واوري نو ډیر خفه شي او همدې سړی ته بدې خبرې شروع کړي هر یو ورته وایي چې دا خو ډیر ظالم انسان دی خو دې سړی سخت غصه شي او سمدستي وایي دا ټول دروغ دي ما داسې هیڅ نه دي کړي کله چې نور د دا غږ واوري نو ټولو ته یو دم معلومه شي چې دا څوک دی دا بل څوک نه بلکې هغه سړی دی چې د بیر ریچې ماسک یې پر مخ لګېدلی وي او دلته نو کیسه لا نوره هم خطرناکه شي ځکه اوس هر څوک سوچ کوي که د دې سړی راز داسې ښکاره شو نو شاید د دې رازونه هم یو راووځي دوستو اوس دا بل عجیب حالت شروع شي د ټولو پام بل طرف ته اړولو لپاره ریبل د سکرین سره چیړخال شروع کړي لکه چې شاید سیستم خراب کړي خو هیڅ فایده نه کیږي سیستم خو داسې مضبوط وي لکه د امتحان سوال چې نقل پکې نشي کېدی همدغه کې ناڅاپه یو بزر غږ وکړي او په سکرین باندې د هیلپ آپشن ښکاره شي چې دا بټن دبو شي نو یو AI غږ خبرې شروع کړي AI ورته وایي تاسو ټولو د کرسټم ریلیجن قانونونه مات کړي دي او د انسانانو هغه لوی ګناهونه مو کړي دي همدا وجه ده چې تاسو دلته راوستل شوي یې بیا وایي چې د هر چا د ګناه مطابق ورته حیوان ماسک ورکړی شوی دی لکه فاکس لالچي انسان دی ولف ډیر غصاناک دی او نورو ته قهر کوي لاین ډیر غرور او تکبر کوي ریبټ د شهوت ګناه لري ډاګ له نورو سره حسد او جلن لري بیر ډیر سست او آلسی انسان دی او پیګ بیا داسې ده چې بس هر وخت خوراک کوي لکه چې د ژوند یوازینی هدف یې ډوډۍ له دې وروسته AI د گیم اصلي قانونونه ورته بیان کړي تر ټولو ضروري رول دا وي چې د ټایمر ختمېدو نه مخکې به هر یو کس هغه انسان ته ووټ ورکوي چې د دغه په نظر کې تر ټولو بد یا بیکاره وي کوم کس ته چې تر ټولو زیات ووټونه ورشي هغه به سمدستي مړه شي او چې څوک تر آخري راوند پورې ژوندي پاتې شي هماغه به د دې خطرناکې لوبې وینر وي دا خبره چې ټول واوري نو کوټه کې سخت بحث شروع شي ریبټ او پګ سمدستي وایي چې بیر ته ووټ ورکړو ځکه د هغه د کیسې مطابق د خپلې مور د مرګ سبب همدې وي بیر اول دا خبره نه مني بیر وایي چې ما داسې قصدا نه دي کړي خو هیڅ څوک پې یقین نه کوي نو آخر مجبور شي او ومني چې او دا د خپلې مور د مرګ سبب هم زه یم دا خبره چې نور ووري نو تقریبا ټول فیصله وکړي چې ووټ بل لازمي بیر ته ورکوي خو دلته ولف ناصافه مخالفت وکړي ولف وایي زه نه واړم چې زما د ووټ له وجې د چا ژوند ختم شي بیا یو عجیب آیډیا ورکړي راځي داسې وکړو چې هر یو خپل ځان ته ووټ ورکړو نو بیا به ته زیات ووټونه نه وي او هیڅ څوک به هم ونه مړه کېږي خو رښتیا خبره دا ده چې څوک د دې خبره سیریس نه اخلي ټول داسې ورته ګوري لکه چې څوک د امتحان په وخت کې وایي یاره استاد ته وایو چې امتحان کینسل کړي بل طرف ته ټایمر هم ختمېدو ته نږدې وي نو هر یو زر خپل ووټ واچوي چې وخت ختم شي نو نتیجه ښکاره شي معلومه شي چې بیر ته 15 ووټونه ورکړي دي او ولف او لاین خپل ځان ته ووټ ورکړی خو مخکې له دې چې بیر څه ووایي یا ځان د دفاع وکړي ناڅاپه د بیر د لاس له هتکړۍ نه یو عجیبه آواز راوځي یوه بجلي شاک ورته ولګي او بیر هم د یېزې په درد سره تړپاوه شي او سمدستي مړه شي دا حالات چې نور وبوري نو ټول داسې واړېږي لکه چې ناڅاپه یې د مرګ حکم اورېدلی وي ځکه اوس دغې ته معلومه شو چې دا لوبه واقعي رښتیا ده او مرګ پکې رښتیا دی خو مصیبت دا و چې دغې هیڅ هم نشو کولی
د دې نه وروسته دوهم راوند شروع شي او دا ځل دغې ته د ووټ اچلو لپاره 20 منټه وخت ورکړل شي. په همدې وخت کې ولف خپله هتکړۍ وګوري نو حیران شي ځکه چې د ولف د مروڼ په ځای کې 6 واړې ستنې نښتې وي. ولف دا چې ویني سمدستي پوه شي چې شاید د همدغو ستنو له لارې د بیر بدن ته زهر داخل شوی و. ولف لا دا خبله سوچ کوله چې ناڅاپه لاین ته پینیک اٹیک شروع شي. لاین ساه سمه نشي اخیستلی او ډیر خراب حالت ته لاړه شي. ولف زر ورنږدې شي او د لاین مرسته وکړي. لاین ورته وایي چې ماته یوه بیماري ده او د هغه دوای زما په جیب کې ده. ولف زر د دې جیبونه وګوري، دوا پیدا کړي او لاین ته یې ورکړي چې دوای وخوري نو لږ ښه شي. خو ولف لاین بچکو خو د بیر ژوند یې نشو بچکولی. نو دې خبرې له وجې ولف ډیر خفه شي. نو ولف په قهر شي او ټولو ته وایي که تاسو زما خبره منلې وه او هر چا خپل ځان ته ووټ ورکړی نو بیر به اوس ژوندی و. خو رښتیا خبره دا ده چې څوک یې خبرو ته پام نه کوي، لکه چې هر څوک اوس یوازې دا سوچ کوي چې خپل سر څنګه بچ کوي. په همدې کې ډاګ د ولف د عکس باندې کلیک کړي خو د ولف کیسه معلومه کړي. سکرین ښکاره کړي چې ولف پخوا باډي ګارډ و، خو یو ورځ د ډیر غصې له وجې هغه یو سړی دومره سخت وهلی و چې هغه سړی کوما ته لاړی و. دا خبره چې واورېدل شي نو ولف زر وضاحت ورکړي ما دا کار قصدا نه و کړ، دا صرف سیلف ډیفنس و. خیر اوس ډاګ د پګ ماسک لرونکي ښځې عکس باندې کلیک کړي. معلومه شي چې پګ له یوې ادارې سره کار کول چې غریبانو ته به خوراک رسول. خو مسله دا و چې اکثر خوراک به په خپل خورد او خلکو ته به نه رسیدل، یعنی غریبانو ته د مرستې په نوم خپله میلمستیا روانه وه. بیا د ریبټ ماسک کیسه ښکاره شي. ریبټ په یوې کلب کې کار کول او له څو هلکانو سره یې افیرونه لرل. هغوی نه به پیسې اخیستې او هماغه پیسو سره یې آخر کې خپل کلب هم واخیستو. خو د دې کارونو له امله یې له څو کسانو کورونه هم خراب کړي دي. وروسته د ډاګ ماسک کیسه هم ښکاره شي. ډاګ په یوې کمپنۍ کې کار کول خو عادت یې دا و چې تل به د نورو بد غوښت. هر وخت به سوچ کول چې بل څوک څنګه ناکام شي. چې د ټولو حقیقتونه ښکاره شي نو ولف بیا ټولو ته وایي موږ ټول بېګناه نه یو، هر چا څه نه څه غلط کړي دي. نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې هر یو خپل ځان ته ووټ ورکړي. دا خبر لاین ته هم ښه ښکاري. نو همدا دواړه خپل ځان ته ووټ ورکړي. وروسته ټایمر ختم شي او نتیجه چې راشي نو معلومه شي چې ډاګ او پګ نه بغیر نورو ټولو ته ولف خبره منلې ده او خپل ځان ته ووټ ورکړي دي. دوستو اوس حالت لا نوره هم ګرمیږي. کله چې معلومه شي چې پګ او ډاګ یو بل ته ووټ ورکړی و نو دواړو کې سمدلاسه لړزه او ټکر شروع شي. خو ولف په زړه سوي دواړه آرام کړي او ورکه لدونه وکړي. ها کس چې تر ټولو ډیر ووټونه ترلاسه کوي هغه به ووژل شي. خو خوشبختانه مونږ کې چاته دومره ووټ نه دی راغلی. دا خبره به اورېدو سره دواړه ساه اخلي او لږه آرام شي. همدا وخت دریم راوند شروع شي او ټولو ته ماسکونه خلاص کړل شي. اوس هر څوک یو بل مخ ویني خو چې د دوی نظر لاین ته ولګي نو څه ناڅه پیژندل شوي ښکاري. نو ټولو وغوښتل چې د دې باره کې زیاته پوهه ترلاسه کړي. نو د هغې عکس باندې کلیک کړي. معلومه شي چې لاین اصل کې یو فیمس ماډل ده، ډیر غرور کوي او یوه ورځ یې خپلو فینس ته ډیر بد خبرې کړي وي. بیا فینس د دې نه بایکاټ ورکړي. دا واورېده سره پګ خیال وکړي چې لاین سره به مدسته وکړي. وایي زه به تاته ووټ نه درکړم خو ته به زما سره یو ځای ډاګ ته سزا ورکوي. لاین هم دې سره دوستي وکړي. همدې وخت فاکس ټولو ته وایي چې موږ به خپل ځان ته ووټ ورکړو چې هیڅوک هم مړه نشي. وروسته پګ د فاکس عکس باندې کلیک کوي او پوهی شي چې فاکس یو لالچي لایف کوچ دی چې د هغو ماشومانو نه به ډیره پیسې اخیستې دي کم چې بالکل بیکار ماشومان وو او د ورته کوچینګ کفتاني ورکوله او همداسې فاکس اوس 500 میلیون ډالر مالک دی. دا واورېدو وروسته ټولو قیدیانو ته ډیره حیراني پیښه شي خو څوک هم څه نه وایي. وروسته ټایمر ختمېدو نه مخکې ټول ووټ اچول پیل کړي. په آخر کې معلومه شي چې ریبټ او پګ دواړو دوه ووټونه ترلاسه کړي دي ځکه چې د خلکو په باور نه وو. خو لږ وخت وروسته د دوی هم هماغه حالت شي چې بیر سره وو، یعنی دوی هم د لوبې نه دوه اوټ شي. اوس څلور قیدیان لا هم لوبې کې پاتې وي. لاین فاکس ته غصه کوي او وایي ته وای خپل ځان ته ووټ ورنه کړل. فاکس جواب ورکوي زه په دوی دواړو باور نه وو او بیا هم د لوبې نه یو کس به یوازې ژوندی ووځي. نو موږ د ځان لپاره لوبه کول پکار دي. همدا وخت چې دوی خبرې کولې سکرین باندې ناشاپه نوټیفیکیشن راشي او کله چې ټچ شي د ټولو هتکړې خلاص شي. دوستو اوس حالت لا نور هم خطرناک شوه. ټول خلک د کوټې نه بهر وتلو لاره لټوي او ولف یو زی او ټول مړه شوي جسدونه چیک کوي چې وګوري څوک اوس هم ژوندی دی کنه. ټول مړه شوي وو، هیڅوک ژوندی پاتې نه وو. همدا وخت لاین ور نږدې شي او ولف ته وایي چې په راتلونکي راوند کې به زه بل چاته ووټ ورکړم. په همدې وخت کې فاکس د بجلی دروازې سره مخ شي او کله چې کیبل کش کی ناشاپه د کوټې بجلی بند شي. ولف زر تر زره د ټارچ لپاره لټونه بټړي او په سامان کې پیدا کړي. وروسته ټول خلک د بلې کوټې خواته لاړ شي.
هلته دوی یو بل دروازه ویني چې د خلاصلو لپاره یې ډریل ماشین استعمال کی چې د ټول باکس نه پیدا شوی وو، خو دروازه دومره مضبوطه وه چې ډریل ماشین په ماته میته شي. ټولو ته پریشانی جوړه شي. ریبټ او فاکس واپس مین روم ته راشي او ویني چې چراغ بیا بل شوی دی او ټول ډیسپلی سکرینونه چالو دي. لاین او ولف بیا د بلې کوټې ته لاړ شي او هلته گیر شي ځکه چې د بجلی راتلو له وجې نه دروازې دا په ځان بند شي. لاین بیا ولف ته وایي چې که د ټایمر ختمېدو نه مخکې ووټ ورنکړو نو موږ به مړه شو. ولف زر زر یو تیز او خطرناک بلیډ د ټول باکس نه پیدا کړي او د لاین نه لاس هتکړې کټ کولو کوشش کوي. دا شور فاکس ووري او سمدلاسه پوهی شي چې که دواړو خپل لاس آزاد کړي نو ووټ ورکولو وروسته هم دوی به نمري او لوبه به اتوماتیک وګټي. نو فاکس زر تر زره بجلی دروازه خلاصه کوي او دواړه بهر را بواسي. بیا ولف وایي چې جلد ووټ ورکړي. وروسته ریبټ ته 2 ووټونه ورکړل شي او ریبټ هم د درد سره مړه شي. اوس راوند 5 شروع شي او دوی ته یوازې 15 منټه وخت ورکړل شوی وي. ولف ته معلومه شي چې ریبټ ته یو ووټ فاکس ورکړی دی او بل ووټ لاین ورکړی دی. کله چې ولف دا د لاین نه وتپوس وکي نو لاین انکار کوي، خو وروسته د سکرین نه شرګن شي چې لاین دروغ وایي ځکه چې د ریبټ عکس باندې وینه نښه ده. ولف په غصه شي خو لاین ورته وایي که ما ریبټ ته ووټ نو ورکړی نو زه به مړه شوم ځکه چې ریبټ ماته ووټ راکړی وو. ولف بیا شان شي او په هوښیاري سره لاین هتکړې پرې کړي او آزاد یې کړي، یعنی اوس لاین نشي مړه کېدلی. لاین دا واوړېدو سره ډیره خوشحاله شي، خپل اصلي ځان ښکاره کړي او ولف ته وایي اوس موږ ته رښتینی رنګ ښکاره شي. دوستو اوس د کیسې خطرناک او سسپنس برخه شروع شوه. لاین په ټینشن کې او وایي زه به اوس تاسو دواړو کې یو کس لپاره ووټ ورکړم او ته زما څه هم نشي کولی. خو ولف او فاکس دواړو په قهر کې لاین ته ووټ ورکړي. وروسته د هغې ګرد نه یو میکانیکي غږ راشي او لاین هم مړه شي، یعنی هتکړي وباسي یا څه هم وکړي خو هیڅ ګټه نه لري. اوس بیا یو نوی راوند شروع شي او دوی ته یوازې 3 منټه وخت ورکړل شوی دی. ولف فاکس ته وایي چې خپل ځان ته ووټ ورکړه تر څو دواړه ژوندی پاتې شي، خو فاکس پې باور نه کوو. په دې خبرو کې د دوی نظر سکرین ته ولګي او هلته دوی ویني چې د دوی عکسونو ووټونه زیاتیږي. په حقیقت کې دا لوبه آنلاین ده او اوس به آډینس فیصله کوي چې څوک به ژوندی پاتې کیږي. ولف وګوري چې پر هغه زیاتې ووټونه راځي نو د خپل ژوند د بچ کولو لپاره په فاکس حمله وکړي او د هتکړې په ذریعه د فاکس ګله کټ کړي او مړه یې کړي. اوس یوازې ولف ژوندی پاتې شو. ولف فکر کوي چې شاید اوس ما لوبه وګټله، خو ناڅاپه د بزر اواز سره ورسدی راوند شروع شي چې یوازې 1 منټ وخت ورکړل شوی وي. ولف زر خپل سکرین وګوري او هلته پوهی شي چې اوس به آډینس فیصله کوي چې ولف به ژوندی پاتې کیږي که نه. ولف په غصه کې خپل سکرین ماته کړي او څه وخت وروسته ټایمر ختم شي، خو د نتیجې نه مخکې مووي په دې ځای کې کو تاسو دویم پارت ګورئ نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ، یعنی ولف ژوندی دی که نه موږ ته به بل پارت کې پته لګي او په دې سسپنس سره مووي ختم شي.